حدود د 50 شاوخوا دا سړی دلته په موټر کې وهي. د وهلو نه وروسته شهید به مروی افتیده، امید مغزای سرش همونجا بر آمده. من فکر کنم دست پایش بسته کردین، دانش بسته کردگیست که چی کردن نمیتونه. وقتی که از خواب خیستم امی وهاب نام آمد در خانه سر دسترخوان ما بودم، صبور بود، یک میمان بچه خالیم بود، 11 ممیش کریم یام بود، آمد دستش بنداشت دودادگی بود، گفت ما در مکتب جنگ کردیم، بچه ها مرا کت کارت زده. د سره لاس په ګریوان سوی و، دا یې موټر ته غورځولی و، تقریبا 20 چاقوګانې دا وهلی و. ریگا سیلا بود، مدیر بانکی آمریکا رو اینطوری کردن و کلشان مسئولین بانک ما هم رفتیم. گفت نیست. د کابل ښار د قلعه نجاره سیمه د هر سهار په څیر برکت الله د خپلې دندې پر لور روان. هغه د یوه خصوصي بانک کارکوونکی او د خپلې کورنۍ یوازینی زوی و. د ژوند د ډیرو نورو خلکو په څیر منظم و. سهار به له کورنۍ سره مخه ښه کوله او ماښام به بیرته راستنه. خو دا سهار د هغه لپاره وروستی سهار و. کله چې برکت الله له کوره راووت او خپل موټر ته پورته کېده، یو شمېر وسلوالو غلو پرې برید وکړ. نوموړي د ځان د دفاع هڅه وکړه، خو بریدګرو پرې بې رحمه حمله وکړه. د امنیتي سرچینو په وینا پر برکت الله 25 ځله د چړې ګزارونه شوي چې له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. مقتول برکت الله نومېده، د محمد نبي زوی، د کاپیسا د ولایت اوسېدونکی و. څو ورځې وړاندې دې غوښتل چې معمول د وظیفې ته لاړ شي، هر ورځ به دی 7 بجې وظیفې ته ته، خو په دغه ورځ باندې په دې باندې لږ ناوخته کېږي، 9 بجې دی ځي وظیفې ته. خو دغه زینې چې تاسې ولیدلې د زینې دا سړی ښکته کېږي، راځي خپل موټر چالانوي، خپل موټر چالانوي، غواړي چې دغه دروازه هغه کولاو کړي ګراج. دی چې ګراج ځي د ګراج کولاو کړي، نو دی خبر نه دی چې د مقتولي دغه قاتلین چې دغه اتاق کې مخکې د راغلي کمینې نیولې دلته ناست دي. قاتلین چې دلته راځي دلته ناست دي، دا سړی د ځان نه خبر نه ده. کله چې دروازه کولاوي نو دې وخت کې د فرصت نه په استفادې باندې د قاتلین چې د مقتول په موټر کې کینی. کله چې مقتول راځي موټر کې کینی، نو دې وخت کې دغه قاتلین دغه مقتول چې دا خفه کوي او په دې سره بیا د دې لاس دستاندازي کېږي. نو دې وخت کې دغه قاتلین دا سړی په چاقوانو باندې وهي، تقریبا حدود د 50 شاوخوا دا سړی دلته په موټر کې وهي. د وهلو نه وروسته دغه قاتلین راځي، دغه جسد د موټر نه ښکته کوي، راوړي دغه ځای ته. دا ځای چې تاسو ګورئ هغه دلته راوړي، جسد دغه ساحې ته راوړي. جسد نه وروسته دی غواړي چې د کوم علایم چې دی د ډېر داسې په مسلکي انداز باندې د علایم خپل ورکي، علایم د دې نه ورکي، دلته په دې هغه باندې خاوره اچوي په دغه وینه باندې. هغې نه وروسته دغه قاتلین جګیږي، دغه د مقتول موټر دا ځان سدي ځینې انتقال وړي افسوټر ته. افسوټر اوله کوڅې کال ته موټر دروي، بیرته راځي دلته راځي، هغه د موټر کومه کلي چې د مقتول په جیب کې بیرته دلته اچوي. له پیښې وروسته د بریدګرو د هغه موټر هم له ځانه سره یوړ او د ښار بلې سیمې ته انتقال کړ. د کابل ښار د 11مې امنیتي حوزې د جنایي مدیریت کارکوونکو سمدستي د پیښې څېړنه پیل چې په پایله کې یو شمېر شکمن کسان ونیول شول. نو کله چې دغه قاتلین راځي او کلی د دې جیب کې اچوي، بیرته غواړي چې دغه کم آثار او جرایم چې د دې سره و د دې ځای دا ورکي، خاورې اچوي. کم دغلته دا که تاسو ګورئ دغه دروازه ده، دغه وینې پاکوي او دغه ځایونه هم تاسو دلته هغه اوس خو نشته، مخکې وینې وې دا ځایونه مې وینځلي دي هغې په خپله چې دغه کم آثار چې دي دا باید هغه جرمي آثار ورکي. هغې نه وروسته دغه قاتلونو شپه چې ده، تاسو راځئ زه به تاسو دغه د قاتلونو شپې ځای درته وښیم چې شپې دلته تېره کړې ده. قاتلونو په دغه اتاق کې په دغه ځای کې شپه تېره کړله، شپه دلته وه او کله چې شپه تېرېږي سبا چې دی وظیفې ته ځي نو دوی ورته پلان دغه اتاق کې نیولی.
امنیتي مسؤلین وایي د دې پیښ په تړاو یو شمېر کسان نیولي او حتی د دې له ډلې څخه یو کس د کندهار تر سپین بولدک ولسوالۍ پورې بیولی دی. خب صبحکی از خواب من خستم، خانه آمده بود وهاب جنگ کردیم تا مکتبش بیبی نسوان است چیز دمی خشتوختیف است تا اینجا آمدیم در موترهای لینی دستش اوگار بود لیکن بنداج بود بالو نمیشد گفت مرم زدن آمدیم تا اینجا دیدیم کس نبود باز پس از پیاده از پیشروی از تا سرای شمالی رفتیم از سرای شمالی پس ما خانه رفتیم خانه خود ما کتم بوده از خانه ایشان برشان زنگ زده بود که بیا ما می رفتم یام کتم بالا شدم موتر بر من از پدرم از خانه زنگ زده که بیا رفتیم خانه ایشان پدر دستش ده چی اوگار شده جنگ کردیم این رقم نفر جنگ کرد اوگار کردیم کی بوده کتت فلانی نفر نام یک سید کریم نام یکش فراموشم شده و بعد از او باز کتمه تا سپین بولدک تا بیش رفته ما گفت ما کسی را زدیم اوگار شده مرا میکشه و فعلا ما رونده بودم باز از کتمه بالاش رفت تا اوجا بردیمش. په دې قضیه کې یو بل کس هم نیول شوی چې د پیښې په اړه خپل معلومات داسې بیانوي. موضوع از این قرار بود که در خانه من خواب بودم وقتی که از خواب خستم امی وهاب نام آمد در خانه سر دسترخوان ما بودم صبور بود یک میمان بچه خالیم بود 11 ماه کریم یام بود آمد دستش بنداش دادگی بود گفت ما در مکتب جنگ کردیم بچه ها مرا کت کارت زدن بعد از او نمی ظریف خست گفت ما میرم مکتب اینا میبینیم کت کی جنگ کرده پیش از او که ظریف بخیزه برای کت ازی صبور گفت یک گفت دلم بیال میشه صبور برآمدم دان کوچک دکان است ازی برش یک کرباو گرفت یک بیادر ریزی وهاب به اونجا استاده بود گفت برای کرباو بیار برای وهاب کرباو آورد به وهاب داد وهاب کرباو هم نخورد به بیادر خود داد پس ما از خانه آمدیم امی ظریف نام وهاب گرفته گفت ما میرم مکتب ازی ببینیم چی گپ است بعد از اون کامرای ظریف وهاب رفت دیگه باز وهاب هم ندیدیم دو روز بعد بخل 2 شب بعدش بود که ظریف پس آمد گفتیم ظریف گفتیم کجا بودی تو اینجا قضیه شده گفت ظریف ما قندار بودم قندار رفته بودم. د برکت الله پلار چې د خپل یوازیني زوی له لاسه ورکولو سخت غم ځپلی د پیښې کیسه په ډېر دردناک غږ بیانوي. د یوه پلار لپاره د خپل زوی له لاسه ورکول په ځانګړې توګه په داسې بېرحمۍ سره نه جبرانېدونکی درد دی. همیشه 7 ساعت 7 و نیم بجه قاری صاحب بچه خدا گرفته میرفت در تاکا موتر چالان میکرد میرفت طرف وظیفه بچه خدا در پانتون در مکتب بین المللی کاردان اونجا پایین میکرد با میرفت وظیفه باز از اون طرف موتر عملی خودم مکتب گرفته میاردش طبق تعاملی همینطور همیشه بود موتر خدا میکشید همون صبح بچه خدا گرفته خودش پایین میشه و معمولا بسیار وقتا من موترش پایین میرفتم کلی موتر خودم میمون موترش بیرون میکشیدم با در تاکا و نمیرفت میرفت مستقیم هم تو موتر امشب که برام یا قسمت بود یا عجلش بود کلی را پد کرده بود که باش پدرم اذیت نشه خودش پایین میشه موتر چالان میکنه میره که نگهبان کسی نیست قبل از اون نگهبان هم همونجا بوده باستی که میره دروازه رو باز کنه کسی را نمیبینه خودش دروازه رو باز میکنه وقتی دروازه رو باز میکنه پس دوباره می داخل موتر چالان کردگی خدا که گرم شده بره طرف وظیفه دمی اصلا بچهش پایان میشه صدا میکنه ناوقتم شده برو پدرم میبردت بچه گریه کرده آمد بالا آمد این موتر از همینجا همین قاتلین و جانیا و لعنتی هایی که هر کس بوده خداوند جزایشان بده داغ خانه ما رو در خانهشان بندازه به هر شکل میشه سری حمله میکنن دمی 10 دقیقه ما کتازی برخورد و جنگ و صاحب کتاب میکنن یا درگیری جا میباشن که ما آمدم لباسای ما بپوشم میره ببرم مکتب پایان شدم هیچ موتر از به طبق تعامل ما تو بر آمده رفته از دروازه گراج کل خانم شامستر برنده سیل میکرد دید که موتر رفته
گفتن برآمد. ما هم که پایین شدم موتر ما هم دم پالی ازمی و چالان کردم. ما خبر نه که شهید بچه ما دمی موتورخانه لعنتی امی تاکاو است. هیچ چیزی را من ندیدم یا چشمم به تو نخورد. بچه‌ش آمازی طرف در موتر تاکسی پیشی بلند کردم، بکسش ماندم، خودم موتر چالان کردم، برآمدم رفتم. بسیار اصرار میکرد خدا بیامرز که پدر ورزش بکو، که ورزش ما 8 تا تقریبا 18 دقیقه من این بچه در مکتب رساندم، تسلیم کردم، نگهبانش گرفت تیر برد. زنگ زدم نگرفت تلفنش، پیام دادم شکرم که پدر جان ما عمر جان بردم، تو تشویش نکنی، من رفتم طرف هاوس میرم ورزش. در نزدیک دروازه هاوس رسیدم که از بانک برای من زنگ زد که حاجی صاحب برکت الله نامده در بانک. من گفتم یگان وقت میاد تاکاو میره پیش کتم خزانه دار، گفت که میاد امضا 60 میمونه، هیچ 60 خدا نمانده ده، ایجاد 60 میاد کامپیوتر پیش ما میام. ما صاحب بانک گفت کلمه ما خواندم، گفتم خدایا خیر کنی کدام گپ است. پس آمدم دور خوردم از اونجا، از این مسیری که حرکت میکنه از خانه میبرای رفتم حادثات پرسان کردم، چیزی گپ نیست. در حوزه 4 پلیس رفتم، مسیر رایشان بود پرسان کردم چیز در شفاخانه ملت تامین 2-3 تا شفاخانه دراز، هیچ کدام گپ نیست. من دیگه منتظر وضعی هستم که هر دوزی هر کسی سال زنگ میزنه برای بچه تا اختطاف کردیم، این خپول برام ذهن تو بهتر میشد. تو هر وقت همینطور باز اتفاق افتاده بود، هر قدر کدوم هیچ تلفن زنگ تیر میکنه جواب نمیده. دو تاکاو امتحان نامتن میته افغان بیسی میشنه دم پالوی شهید ازی تلفن شفتیدگیست. آمدم ساعت 9 چند را بندی آمد سه من میگم که در سر چشم تا کسی هم نیست که تمام که موتروانی کنه یک چه حال دارم یا هر طرف. زنگ زدم به ریاست انتک، شماره را دادم، گفتم به من پدر یعنی بچه هستم، مدیر بانک مرکزی افغان یونایتد بانک است، رفته گل است ولی این تلفنش چی میکنه چالان است. اگر شما لطف کنین که موقعیت سیگنال تلفن برای ما نشان بدین که در کجاست. و بسیار لطف و برخورد نیک قبول کردن. یک چند خبات تا 15 خبات برای ما زنگ زد، در سرک قلعه اول قلعه نجارا سیگنال میده. ما گفتم مولوی صاحب قلعه نجارا بازی قلعه نجارا از اون طرف هم سرک اول میگن، از این طرف تانگتیل هم گفت نه طرف تانگتیل سیگنال میده. یک چند نفر مجاهدین هم از امر ما از بانک آمده و مردم قومای ما امی جوی کار است تا اون طرف سرک اول میپالین تلفنی زنگ زدگی هیچ جواب نمیده. پس آمده ما زنگ زدم که با 15 دقیقه شد. در 15 باز زنگ زدم که مولوی صاحب اگه کوردینات زیر یک ذره واضح‌تر برام بدی. ما گفت کوردینات راست در سر خانه تان میایه نمیجه، در سر تعمیر زرد میایه. تلفن در خانه مونده. ما گفتم مولوی صاحب کل کارش تلفنش بود، تلفن خود هیچ وقت در خانه نمیمانه. گفت تلفن تا خانه سیگنال میده. یک دفعه بعد پرسان کو باز آمدم خانه میره پرسان، در خانه ما که هر حالت است که مادرش یا سر خیشه آمده این بسیار وضعیت آمدم گفت نه من خو میگم نیست تلفن. با برآمد ما مولوی صاحب گفتم که مولوی صاحب ما کامری شخصی داریم، دیگه کامera نصب نکردیم، کامera داریم. یک هفته پیش از این واقعه کامera ما را دوزی کردن از پیش امی خانه، امی نزدیک خانه ازی کامera ری تو دوزی کردن جناب مولوی صاحب که با 2 تا سیما کم داخل موچیگه کش مانده بودن، امو که آردست زیره فلج کنه بسوزانه. یک 2 تا سیما خاط کرده بودن تو داخل موچیش تیر کرده بودن، با واسه کامریش گرفته بودن، لاین این طرفش چی انداخته بودن، سیما انداخته بودن. با انجینر اقامت مسئولین هم دیگه کامera نصب کرد، گفتی خاص آردست شارت کنه تصویر زیان نگیره. ما به کل همسایه‌ام اینجا خواندم دینی خانه خودم ما گفتم زنگ خطر است، شما اولادتان کلتان متوجه باشین که از این گپا ما خاطر بسیار بد داریم. کامera خود شما نصب نمیکنین، به کامera بگیرین در دستگاه ما وصلش کنین، هر کدام هر جای وصل کنین، خیلی تا دیگه شما پیسه دار شدین. که شاهد کلی همسایه ما مثلا همسایه بلاک ما برآمدیم سه آمدم پایین تا 15 دقیقه دوونیم بجاز چند دقیقه به 11 مونده که صدای زنگ آمد در تاکاو خانه. ریگا سیلا بود، تیم مدیر بانکی هم ریگا رو توری کردن و کلشان مسئولین بانک ما هم رفتیم.
گفت نیست. در کدام جا رفتیم شما؟ دم تاکاو در اونجا ریگ بود حال خشت گرفته سال دیگه اونجا. اتاق ای صاحب ما خبر نداریم از اینجا. یک دفعه مدیر صاحب امنیت بانک کت قماندان بانک آمدن دروازه تاکاو باز کردن. گفت زنگ از اینجا صدا می آید. دروازه رو باز کردیم که شهید به مروی افتیده، مغزای سرش همونجا بر آمده. من فکر کنم دست و پایش بسته کردین، دانش بسته کردگیست که چی کردن نمیتونه. وقتی سرش بلند کردیم دیدم که نه، اون وقت جان به جانان تسلیم کرده. دیگه تلفنش رو طرف افتیدگی هر طرف از این تکه تکه توته برشکاری شدگی. د برکت الله چې دا د یو بانک مدیر و، د محمد نبی زوی و، د کاپیسا اصلي اوسېدونکی و او دلته په قلعه نجرا کې اوسېده. دا به هر وخت 7 بجې به خپلې وظیفې ته تله، خو په دغه ورځ باندې په 9:30 بجې دا خپل وظیفې ته روان و او دلته مخکې له مکه ته سره د دوی ته قاتلینو دا کوم کسان چې دي دوی ځای نیولی و او چې څنګه د ګراج دروازه هغه کړې وه، وازه کړې وه، په دې هغه کې د سره راس په ګریوان صاحب دا موټر ته غورځولی و، تقریبا 20 چاقوګانې دا وهلی و او بیا یې موټر یې راوستی و، په دلته په افسوټر سره درولی و او کیلي د دغه مقتول په جیب کې ور اچولې وه او په دغه هغه کې الحمدلله څه کسان د قاتلین نیول سوي دي.